موږ پښتانه یو، خپله ژبه راته ښه ښکارېږي، خپل قوم راته ښه ښکارېږي، د خپل قوم سره د خپلې ژبې سره مینه لرو، خو داسې ظالمان نه یو چې خپل ټټو د بل آس سره برابر کړو. تاسو د پښتو د ژبې نه د پښتو حروف وباسئ، عربي حروف ته وباسئ. پښتو ژبه نه ده. د پښتو ژبې نه عربي کلمات وباسئ، پښتو ژبه عربي ژبه کامله ژبه نه پاتې کېږي. دا چې د پښتو د ژبې نه مونږ اوس عربي الفاظ ته وباسو او انګریزي الفاظ پکې نه باسو، دا د پښتو ژبې ته خدمت نه دی او نه دا کوم تمدن دی او نه د خلکو ته کوم تصور وړاندې کېدل دي. موږ د ژبې مخالف نه یو، خو دا ژبه د پښتون قوم بې د اسلام نه ژوند نشي کړلی. د پښتون قوم بې د اسلام نه غیرت نه غواړي. د پښتون قوم که ژوندی دی هم په اسلام دی او که مړ دی هم په اسلام دی. د پښتون په دنیا کې په تاریخ کې هېڅ شی نه لري غیر له دې نه چې د اسلام دپاره یې غذاوې کړي دي. تاسو عموما خپل تاریخ ته وګورئ. ښه صنعت لرئ؟ نه لرئ. ښه تجارت لرئ؟ نه لرئ. ښه معیشت لرئ؟ نه لرئ. تر اوسه هم ډاګونو کې وانه مړېږي په نس باندې. د تاسو ټول فخر خو همدغه دی چې تاسو د انګریز سره په ناکي کې جنګونه کړي، شهیدان لرئ که که د تاسو نه جهاد او غزا واخلو، تاسو یو ډاکو قوم یئ. که د تاسو نه اسلام او جهاد واخلو در ځنې لرې کړو، تاسو یو ډاکو قوم او غریب قوم یئ، بدماش قوم یئ، بل هېڅ شی نه لرئ. هر هغه خلک چې د پښتنو نه اسلامي معاشرت، اسلامي تهذیب، اسلامي جهاد او اسلامي تصور اخلي، هغه په حقیقت کې د پښتون قوم سره دښمني کوي. مونږ پښتونواله غواړو خو د اسلام پر سیوره کې. مونږ پښتو ژبه غواړو چې خدمت ورته وشي خو د دین سره یو ځای. مونږ پښتون قوم لوړتیا غواړو خو د دیندارۍ او د عفت په مقابل کې. مونږ پښتون قوم داسې آباد نه غواړو لکه په کابل کې چې د ښځو عفت په امریکایانو خرڅ کړو او په مقابل کې هلته مونږ بنګلې پیدا کړو. دا پیشرفت تمدن نه دی. ما ته وخت نه ښکارېږي. څومره وخت دی؟ نو جهاد فریضه ده، اعداد د جهاد فریضه ده. قتال ستاسو د پلارو کار دی. جهاد نوی شی نه دی چې زه تاسو ته یې وایم. جهاد ستاسو د پلارونو غچ دی. پرون ما ته یو چا شکایت کوله، ګیله یې راته کوله، فلاني سړي زما سپی وژلی دی، سپی یې راته ویشتلی دی. زړه یې و چې د سپي پور واخلي. هغه پلار دی چې انګریزانو وژلی دی، د پلار بدي د انګریزانو سره ولې نه پالې چې د سپي بدي پالې. که انګریز ته په هېڅ سترګه نه ګورې، خو د پلار د قاتل په سترګه خو ورته وګوره. دا حاجي محمد امین او دا ترنګزو شهیدان چې دلته پراته دي، درته د دې د قبرو او د زیارتونو خو درس واخله. دا دعوت خو تاسو ته یاسر نه دی راوړی، خو ستاسو د پلرونو میشن دی، ستاسو د باباګانو میراث دی چې زه اوس په دې لاره روان یم. خو خبر دا ده چې تاسو د خپل پلار غچ نه اخلئ، د خپل سپي غچ اخلئ. د اسلام قصاص نه اخلئ، د پټي په سر جنګونه کوئ، د ورخ او د ونې په سر جنګونه کوئ. په پټي جنګ کوئ، په پوله جنګ کوئ، په سپي باندې جنګ کوئ، په ښځه باندې جنګ کوئ، خو په قرآن باندې چې په ګولیو باندې سروای دی په هغې باندې جنګ نه کوئ. په پیغمبر باندې جنګ نه کوئ، بدي نه کوئ. په جومات باندې بدي نه کوئ. د حافظ قرآن انتقام نه اخلئ، د طالب العلم انتقام نه اخلئ، د مدرسې انتقام نه اخلئ. د دې معنا څه ده؟ د پښتنو په رواج کې د پښتنو عرف دا دی چې هر سړی د پلار کار پرېږدي، هغې ته ناخلفه وایي. هغه کم اصل بې غیرته دی چې د پلار کار نه کوي. تاسو ووایئ ستاسو پلاران غازیان تېر شوي دي که نه دي تېر شوي؟ سوال. ستاسو پلرونو د انګریزانو سره غذا کړې که نه ده کړې؟ تاسو پلرونو د انګریزانو ټوپک د انګریزانو نه ټوپک اخیستي که نه دي اخیستي؟ تاسو د غازیانو اولاده یې که نه یې اولاده؟ تاسو د شهیدانو اولاده یې که نه یې اولاده؟ په دې ځای کې ستاسو سره انګریزان هم ښخ دي، ستاسو سره شهیدان هم ښخ دي. ولې تاسو دې ته ضرورت لرئ څوک تاسو د جهاد درس درکړه؟ خو تاسو خو د بابا پور چې مسلمان وژلی وي، تربره وژلی وي، د بابا پور لمسی اخلي که نه؟ د انګریز په اندازه خو شئ چې د خپل بابا پور واخله. هر ورځ په اخبار کې دا خبر راغله چې د انګلستان د شاهزاده زوی
د ملکې نمسی افغانستان ته راغی د طالبانو په خلاف جنګ ته راولېږله او بیرته چې ولاړله د انګلستان حکومت هغو ته غټ ایوارډ ورکړه مډال یې ورکړله ځکه چې دی قهرمان شو هیرو شو د بابا انتقام یې واخیستله د پښتنو نه چې بابا یې دلته پښتنو وژلی و دی راغی د بابا وینه یې وګټلې او ستاسو کوم زوی چې نن طالب شوی دی مور هم پرې ژاړي وایي زوی مې طالب شوی دی شهید به شي پلار هم وایي چې وایي زوی مې د ګټې ولوېدله ما ته د دوبۍ او د خلیج ګټې راوړلې هله خلیج ویزا ته ولاړ شه که نه د دې نه خو غلې چې کولې او څه خو یې راته راوړل اوس خو زما نه شی خوري د دنیا پرستۍ جذبه غالبه ده د دین پرستۍ او د آخرت غم در ځینې ورک دی تاسو د ګرمۍ نه په تکلیف یې د دې ګرمۍ نه اوس په تکلیف یې تاسو ټول په دې نه پوهېږئ چې د محشر ورځ 50,000 کاله اوږده ده او د لمر د ګرمۍ لاندې به خلک د خولو کې غرق وي او حساب ته به 50,000 کاله انتظار وباسي په دې ایمان که څوک نه لري مسلمان نه دی او که په دې ایمان لرئ د هغې ګرمۍ دپاره څه انتظام کوئ د دنیا دپاره پکه ایسي بجلۍ ټول انتظام کوئ د هغې دپاره انتظام پکار دی که نه دی پکار موږ هسې نه یو چې پاګلان یو د دنیا په ګټه نه پوهېږو موږ که اوس د امریکایانو سره جنګ ونه کړو موږ جنګ ته مجبور یو خو زموږ هم داسې ګزاره ورسره کېږي لکه د سیاف او د رباني او د حضرت صاحب چې ورسره ګزاره کېږي دعوت هم راکوي وزارت هم راکوي پیسې هم راکوي د اوس د امریکایانو مطالبه مانه دا وه چې وزارت هم درکوو پارټۍ هم درته جوړوو پیسې دې په کار وي ډالرې څومره چې درکوو یې صرف زموږ مخالفې خبرې مه کوه که زه د شرط ورسره ومنم دې ته ضرورت نه لرم چې د ملک محب الله په حجره کې شپې تېرې کړم دلته ستا سره مهاجر او تاسو ته وایم چې هلئ جهاد ته کومک وکړه آخرت خرابېږي د دنیا د جوړولو چل موږ ته هم راځي موږ یو څه خلک چې په پاکستان کې ډېر واوسېدل مشران هم هغوی هم ستاسو د سیاستمدارانو نه غلط درس واخیستله هغوی هم دا وایي چې ورکې که چې د مشرف وي مزدوران کېږي خو نه به د امریکا مزدوران شو ګټه خو به وي ډالر به هم پکې وي موږ ته وایي چې تاسو د مشرف مزدوران یئ موږ د امریکایانو مزدوران یو ډېر فرق هم نشته دی ما ورته وایي چې وکورم وران شه د هجرت دپاره دا شرط نه دی چې سړی د کفر نه حتمن اسلام ته ځي د کفر نه د کفر خاورې ته هم هجرت کېږي صحابهو د مکې نه نجاشي ته هجرت وکړو نجاشي هغه وخت مسلمان نه و نصراني و موږ په مشرف نه خرڅ شوي یو نه مشرف ته هجرت کړی دلته مهاجر پراته وو د اول نه که دلته امریکا راځي که هر څه راځي خو موږ دلته مهاجر یو دا تصور غلط تصور دی چې د مشرف ته مزدورۍ نه د امریکې مزدوري ښه ده غلط تصور یې واخیسته ادي په کابل کې ډالر هم اخلي ګټه هم ده وی خو پاکستان د امریکې په لار روان دی چې موږ په پاکستان سره روانېږو تو نه برای راست ولې د امریکې سره خپل تعامل نه کوو او دا غلط تصور یې دی د خلکو د سیاست نه وکړه د دې د سیاستمدارانو د علماو په جامه کې موږ ته وی چې د امریکې سره جنګ نشي کولی ځای ولاړ شي د کرزي سره سوله وکړي الله دې ورته معافي وکړه اوس چې را سره مخامخ کېږي د خجالت نه سترګې نشي راته نیولی موږ ورته وایو چې که د امریکې سره جنګ کېدای شي که نشي کېدلی ځان خو پرې وژلی شو موږ په دې نیت د امریکې سره جنګ نه کوو چې موږ به فتح وګټو په دې نیت جنګ کوو ورسره چې موږ ځان په امریکایانو باندې شهیدان کړو شهادت مطلب دی جهاد فریضه ده ورو اوس جهاد په تاسو باندې فرض عین دی دغې حالت ته نفیر وایي په قرآن کې نفیر دې ته وایي چې ټول خلک یو دم ووځي د جهاد په لار کې عجیبه دا ده چې مسلمانانو د قرآن نه دوه آیتونه ډېر ښه زده کړي دي او دواړه ډېر غلط استعمالوي یو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة او بل وایي چې یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم او دواړه د جهاد په خلاف استعمالوي ما ته اوس ډېر ملان او ناصحان دوستان مې راځي نصیحت راته کوي ورځي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ته د امریکې او د بوش خلاف خبرې کوي ځان تباهۍ ته اچوي الله په قرآن کې ویلي چې ځان هلاکت ته مه اچوئ نو ما ورته ویشته آیات تکمیل که دا پوره یې ووایه قرآن وایي چې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة د جهاد په لاره کې مال خرڅ کړه او ځان په ترک د انفاق فی سبیل الله باندې په تهلکه کې مه اچوئ آیت نازل شو په انصارو په حق کې انصارو د مدینې باغونه درلودل کله چې جهاد وکړو د خرما ونې یې وچې شولې نو نیت یې وکړه چې راځئ جهاد هم ډېر وکړه اوس به د څو موده په د خپلو باغونو خرماګانو کې تېر کړو چې د باغونه هم وچ نه شي نو الله دا آیات ورته رانازل کړه
چې وانفقوا فی سبیل الله مال مصرفوئ د الله په لاس کې باغونه د الله په لار کې خرچه کوئ ولا تلقوا بایدیکم الی تهلکه دغه نیت چې تاسو کړی چې اوس جهاد پرېږدئ خپلو باغونو زمینداریو ته راځئ دا تهلکه او هلاکت دی نو دا کار مه کوئ آیت راغلی په تحرید علی القتال کې راغلی دی او استعمالوي په نهی عن الجهاد کې استعمالوي تحریف کوي د قرآن تحریف کوي دا نیمچه ملان نه دي چې لږ لږ آیتونه یې زده وي او دغسې قصې او آیات په غیر خپل محل کې استعمالوي او بل آیت وایي یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم الله ویلي چې تاسو خپل احتیاط وکړئ نو ما ورته وایي چې آیات تکمیل که که نه ورپسې څه وایي الله پاک یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړئ تاسو احتیاط کوئ یا ټول یا ډله ډله جهاد ته ووځئ یا ټول په یو دم باندې جهاد ته ووځئ دا ترجمه د آیات یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړئ تاسو احتیاط وکړئ فانفروا ثبات ووځئ د جهاد په لاره کې ډله ډله ثبتا او انفروا جمیعا او ټول یو دم ووځئ لښکر وکړئ په هغه باندې حمله وکړئ اوس د دې آیات نه دا معنی اخیستل کېږي چې جهاد مه کوه که دا معنی اخیستل کېږي چې جهاد وکړه تحریف کوي ای خذوا حذرکم یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فی کیفیة خروجکم الی الجهاد فانفروا جمیعا او انفروا ثبتا جماعة آیتونه په غیر د خپل مصداق استعمالوي دا احتیاط دې ته نه وایي چې سړی جهاد ترک کا مونږ د یو غټ فکري تحریف سره په اسلام کې مخامخ یو اوس فی الحال امریکایانو صلیبیانو سابق یوه ډله درلود هغو ته مستشرقین وې دا مستشرقین ذکي ځوانان به یې انتخاب کړل په خپلو خلکو کې بیا به یې غربي عربي ملکونو ته راولېږل د ماشومتوب نه عربي زده که یونیورسۍ خلاصې که په عربي کې متخصصین شي په اسلامي علومو کې بیا به یې په روپ کې کېنول هغو ته به یې چې اوس تاسو په اسلام کې شبهات نشر کوئ او اسلامي فکر تحریفوئ دغې ډلې ته یې مستشرقین وې مستشرقین یعنې هغه څوک چې شرقي علوم زده کوي شرقي علومونه د دې مطلب اسلامي علوم علما دغه ډلې ته متوجه شول او د دې خلکو په کتابونو په خلاف باندې نور کتابونه ولیکل د دې شبهات یې واضح کړل د مستشرقینو فکر په مسلمانانو کې رسوا شو اوس علماو اروپایانو نوی سکیم زده کړی دی هغو ویل چې ته 30 کاله 40 کاله یو اروپایی کافر ته عربي ورزده کوي اسلام ورزده کوي او بیا د اسلام په خلاف خبرې کوي دا خو موثره لار نه ده راځه اسانه لار پیدا که په علماو کې په مسلمانانو کې ضعیف نفس خلک شته چې خپل علم او خپله مسلماني په پیسو خرڅوي تیار اعتبار یې ګټلی دی په مسند باندې ناست دي هغه ته پیسې ورکړه هغو ته ووایه هغه به په خپلو مسلو کې دا خبرې درته کوي د مستشرقینو کار اوس په علماو کې یو څه خلک علماو کوي د مستشرقینو هغه شبهات دغه علما نشر کوي او وایي کله وایي چې جهاد خو فرض نه دی ولې پیغمبر ویلي چې لا هجرت بعد الفتح پس د مکې د فتح نه هجرت نشته تاسو تاریخ د انګریزانو د جنګ وګورئ که چې انګریزانو غلام محمد قیاداني په ابتدا کې د یو عالم په حیثیت د همدې دپاره وظیفه ورکړې وه چې وایي د انګریزانو په خلاف جهاد فرض نه دی دا د ملک د آبادۍ دپاره راغلي دی د احمد رضا بریلوي او د غلام محمد قادیاني دواړو فتوا دغه وه چې د انګریزانو په خلاف جهاد مه کوئ او د دیوبند د علماو د فتوا په خلاف استعمال کړل کله چې دیوبند علماو د انګریزانو په خلاف د جهاد فتوا ورکړله دوی وویل چې دا جهاد صحیح نه دی دا انګریزان د آبادۍ دپاره راغلي دي او د دې په خلاف جنګ نه دی جایز کتابونو ته تاسو مراجعه وکړئ عین خبر نن په افغانستان کې او په پاکستان کې علما کوي وایي چې امریکا خو ملامت نه ده هغه خو ملکونه آبادوي افغانستان آبادوي شر افغانستان آباد کړه د دې په خلاف جهاد فرض نه دی آبادي د کور او د ښځې د بدلې په بدل کې څوک دا مني چې د ښځې او د کور اختیار بل ته ورکړه او هغه په مقابل کې کور ورته آباد کړه څوک دا مني یو څوک شاته وایي غریب سړي ته ته خو هېڅ نه لرې نه کور آبادولی شي نه ښځه ساتلی شي دا د ښځې او د کور اختیار دې ما ته راکړه د خرچې نه خلاص زه د کور هم درته جوړوم او د کور خرچه دې هم زه کوم په خپل کور کې که څوک دا فیصله منلی شي نو د ټول ملک په سطحه دې هم دا فیصله ومني بقرب